السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یې. دوستانو، موږ به د خپل د فیسبوک نوم څنګه چینج کوو. د فیسبوک آی ډي چې کوم نوم وي هغه به موږ څنګه چینج کوو. نو ډېر ملګري غواړي چې موږ د فیسبوک د آی ډي نوم چینج کوو او هغه یې نشي کولی، او اکثر ډېرې ویډیوګانې ورته په اردو کې راځي، پوهېږي پرې نه. نو زه تاسو ته پښتو ژبه کې په اسانه طریقې سره ښیم چې د فیسبوک د آی ډي نوم به څنګه چینج کوو. را به شئ فیسبوک ته او زه غواړم چې دې آی ډي نوم چینج کړم. نو دلته بیا تاسو راشئ، لیکلي وي تاسو ته سیټینګ اینډ پرایوسي، په دې باندې به کلیک کوئ. دې باندې به کلیک کوئ چې په دې باندې مو کلیک کړلو، بل به درته انټرفیس راشي لکه دغه شان تاسو ته به لیکل کړي وي سیټینګز. په دې سیټینګز باندې به کلیک کوئ، په دې باندې به کلیک کوئ چې په دې باندې مو کلیک کړلو، لږ انتظار به ورته وکړئ. دلته تاسو ته لیکلي دي سی مور ان اکاونټ سنټر. لکه تاسو خپل د اکاونټ کوم سنټر چې دی هغه تاسو دلته کتلی شئ، دغه دی. نو بیا به دې باندې کلیک کوئ، په دې باندې مو چې کلیک کړلو نو تاسو ته به دغه شانته انټرفیس راشي. بیا چې تاسو کوم آی ډي ته نوم چینج کوئ هغه به تاسو دلته پاس لیکلي پروفایلز، په دې پروفایلز باندې به کلیک کوئ. په دې باندې مو چې کلیک کړلو بیا به تاسو ته خپل آی ډي پروفایل کولاو شي، دا دی تاسو ته ښکاري. په دې باندې به کلیک کوئ، په دې باندې مو چې کلیک کړلو لږ انتظار به ورته وکړئ. نو دغه دی تاسو ته کولاو شولو. دلته تاسو ته لیکلي دي نیم، یوزر نیم، پروفایل پکچر، پکچر چې تاسو په دې کې څه کول غواړئ. نو زه غواړم چې دې ته زه خپل نوم چینج کړم. نو زه به د ټولو نه په دې اولني دې باندې به کلیک کړم. په دې باندې مې چې کلیک کړلو تاسو ته ښکاري ماته لیکلي دي چې کوم زما د آی ډي نوم دی. دلته تاسو ته ښکاري دی نه بې وفا، لاندې مې ورته لیکلي تم هو. دا د آی ډي فرست نیم او سیکنډ نیم لاست نیم یادئ چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه بدل کړئ. نو زه دغه پاس چې کوم دی دا به ریموو کړم، دا مې لرې کړلو. زه اوس ورکوم خان صاحب، ګوره ورته زه دې ته به بیا د لاس ته به راشم، دې ته زه ورکوم خان صاحب. نو دلته ماته لیکلي دي لاندې ریویو چینج، تاسو ته به ښکاري ریویو چینج، دې ته به راشئ، په دې باندې به کلیک کوئ. بیا به تاسو ته بس دوه آپشنې راشي، پریویو یور نیم. نو نیو نیم چې تاسو غواړئ چې اوس زه خان صاحب کړمه که نه صاحب خان یې کړمه. نو زه غواړم چې په همدې پاس کې پاتې شي. تاسو ته به دوه آپشنې راځي چې کوم یو ستاسو خوښ وي بیا هغې کې تاسو چینج کولی شئ. دا الریډي پاس آپشن کې دی، که نه هغه نه وي صحیح تاسو لاندې ته چینج کوئ نو تاسو لاندې ته هم چینج کولی شئ. خو په همدغه کې صحیح ده چې په کوم کې دی. زه به ډایرکټ راشم لاندې، دلته لاندې ماته لیکل کړي دي سیو چینج. لکه زما چې کوم دغه نوم و دغه اوس دلته زه چینج کولی شم. په دې باندې به زه کلیک کړم. نو دلته ماته لیکلي دي نیم اپډیټ سکسیسفول. نو په دغه طریقې سره تاسو د خپل فیسبوک د آی ډي نوم چینج کولی شئ. تاسو ته ښکاري دلته زما د آی ډي نوم چې کوم دی هغه بدل شو. دا ما یوه فیک آی ډي جوړه کړې وه چې تاسو ته وښیم چې څنګه به زه کولی شم چې د فیسبوک د آی ډي نوم چینج کړم. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې د خپلې آی ډي نوم چینج کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې سره لایک کړئ، زما چینل هم سره سبسکرایب کړئ ټي ایچ ټیکنیکل، او ما سره هم پاتې شئ. او زما همدغه شان ویډیوګانې به انشاءالله شارټ کټ تاسو ته زه طریقې ښیم چې څنګه کولی شئ چې خپل مسلې مونږ حل کړو.